اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو. هیله مند یم چې تاسو به ټول روغ او خوشحاله اوسئ او د روژې میاشت به په خیر تیریږي. نن غواړم چې د روژې میاشت سره د طبي لحاظه ستاسو سره یو څه خبرې وکړم. د روژې د فضیلتونو په هکله باندې ډېرې زیاتې خبرې شته، ډېر آیاتونه دي، ډېر حدیثونه دي چې هغه علما کرام تاسو ته تشریح کړي دي، وایي روزانه یې وایي او تاسو که هغه خپرونه تعقیب کړئ نو انشاءالله د ډېر معلومات به ترلاسه کړئ. زه غواړم چې د طبي لحاظه څخه د یو ډاکټر په حیث باندې د طبي لحاظه څخه ستاسو سره دا موضوع شریکه کړم چې په طبي لحاظ باندې یو تعداد خلک انتقاد کوي، انتقادونه کوي، یو تعداد صفتونه کوي او په هر صورت زموږ هدف دا دی چې د طبي لحاظه څخه روژه څه ګټه لري او څه تاوان لري. روژه د ژوند په سیستم کې یو تغییر دی. په عام ډول باندې موږ تاسې د ورځې د خوا څخه 3 واره 4 واره حد اقل 3 واره یا 15 واره 6 واره څومره چې څو ډوډۍ خورو. سهار څخه شروع کېږي، سهار غرمه ماښام دا خو طبیعتا نورمال 3 وخته دی، ما په منځ کې هم څو ځلې بیا نور خوراکونه کوو. د هر خوراک سره په بدن کې مختلف انزایمونه او هورمونونه تولیدیږي چې د هغه د هضم دپاره، د هغه د میده کولو، د جذبولو دپاره کار کوي. دغه هر هورمون او انزایم پر بدن باندې، د بدن پر مختلفو اعضاو باندې تاثیر کوي. دغه یو سیستم دی، فعال دی نارمل ډول باندې، خو په طبیعت کې یعنی د انسانانو په طبیعت کې معمولا داسې دی چې هر شی چې تکرار سي سړی ورسره عادت کیږي او بیا هغومره تاثیر نه لري. مثلا که تاسې منظم ډول مرچ وخورئ، یو څو ورځې مرچ ترخی درته، مګر څو وخته بعده د مرچو تریخوالی تاسو نه احساسوئ، بیا نور تر هغه ترخه مرچ غواړئ. یا بل شی هر قسم چې تاسو فکر کوئ، د خلک چې مختلف شیان استعمالوي ټول داسې دي چې په اولو ورځو کې یو څه خوند ورته لري، بیا وروسته ورسره عادي کیږي. د دغه وخت سره عادي سولې نو انزایمونه او هورمونونه هم بیا په هغه مقدار چې لازم دي نه تولیدیږي. نو نتیجه دا کیږي چې دغه خوراک چې موږ په هغه اندازه باندې کوو، هر څوک چې کوي هغه خوراک آهسته آهسته پر بدن باندې لږ زیاتیږي، ځکه چې هغه کاملا هغه هورمون په هغه اندازه باندې نه افرازیږي چې هغه هضم کړلی سي یا هغه تجزیه کړلی سي یا هغه جذب کړلی سي. نو دا آهسته آهسته په بدن کې ذخیره کیږي او د شحم د تولید سبب کیږي چې دغه د شحم تولید په بدن کې مختلفې ناروغیانې را پیدا کوي. همدارنګه نه تنها یوازې شحم تولیدیږي بلکې په نور هورمونونو باندې هم تاثیر کوي چې هغه هورمونونه هم هغه غدې چې هورمون افرازوي یا ترشح کوي، هغه غدې هم فعالیت کرار کمیږي. مختلفې غدې دي، ضرور به نه چې ځینې نومونه درته واخلم، تاسې اکثرو خلکو باندې په دې باندې پوهېږي او اورېدلي دي چې څومره ډېرې غدې په بدن کې کار کوي چې انزایم تولیدي، هورمون تولیدي او هر یو خپل مشخص فعالیت لري. د دې لپاره چې دغه غدې سړی فعاله وساتي، باید کله کله د ژوند کولو سیستم ته تغییر ورته ورکړي. لکه تاسو به په دغه سږ کال او تیر کال کې د ډیرو سایکولوژیستانو څخه اورېدلي چې د کرونا حالت هم چې راغی د انسانانو ژوند ته تغییر ورته ورکړي، یعنې د ژوند سیستم ته تغییر ورته ورکړي. او دا د سایکولوژیستانو په حساب باندې یو ډیر عمده تغییر، یو ډیر غټ تغییر و چې د انسانانو په ژوند په سټایل کې یا په طریقه کې تغییر راوستی. وګورئ چې په دې کې معاملې دا رقم دي چې
کله چې موږ خوراک وخت بدل کو یا د یو شي لپاره وخت بدل کو، موږ خپل سیستم ته مجبورا باید فکر وکړو ورته. لکه په نارمل ډول باندې مثلا تاسو هر شي چې یو شی کوي عادت سي، بیر الاخر مو لاس ورسره عادت وي، پښې مو ورسره عادت، هر شي ورسره عادت وي، ولې کاغه ته تغییر ورته ورکړي مجبور یې د هر شي په باب باندې فکر وکړي چې دا څه وخت وکم، څنګه وکم، هر لحظه باید وګوري هغه شی. دغه پروژه کې هم کله چې تاسو تغییر ورته ورکوي تاسو مجبورا باید فکر وکړي څو بجې سهار کیږي، څو بجې فجر کیږي، څو بجې روژه ماتي کیږي، څو بجې پیشلمۍ باید وکم، دا شی باید ونه خورم، دې ته باید فکر ورته ونیسم، هغه شی باید وخورم چې دا ګټه کوي، دې ته باید فکر ونیسم. په دې کې د انسانانو فکر بیرته تقویه کیږي. یعنی هغه خاموشي او خمود حالت چې د انسان په فکر کې په نارمل ژوند کې راځي په قرار باندې هغه بیرته تازه کیږي، د انسان فکر بیرته تازه کیږي. موږ تاسو په بدن کې ډیر اعضاوي زړیږي مګر مغز نه زړیږي. مغز هغه اوس وده چې د اول څخه تر اخره پورې هغه یو ډول فعالیت کوي. شرط کې دا ده چې موږ وکولای شو هغه ته مناسب اندازه غذایی مواد ورسولای شو، یعنی د وینې جریان لته ورسیږي. معمولا مغز هغه وخت کمزوري کیږي چې هغه ته مکمل غذایی مواد یا غذا په وخت باندې یا په مناسب ډول باندې یا په کافي اندازه باندې ونه رسیږي. نو کچېرې کله یو تغییر راځي پر مغز پر رګونو باندې فشار راوړي چې وینه ورسوه، حاله چې یو معامله ده وینه ورسوه، او رګونه پر زړه باندې فشار راولي چې پمپ کا مشته وینه راکړه چې ویره سوالای سو. دا یو سیستم دی، یو میکانیزم دی روان دی. په دغه خطر باندې دی چې مغز زیاته وینه رسیږي نو مغز بیرته فعال کیږي. د مغز هغه حجرات چې ورسره خسته سوي یا کسل سوي یا غذایی مواد نه ورته رسیږي یا ټمبل سوي عادت سوي چې په نوې طریقه باندې راوړي دا دوباره فعال کیږي. همدارنګه د بدن هضمي سیستم دی، د بدن هضمي سیستم هم دغه څه دی. کله چې موږ یو شی خورو په معین ټایم باندې خورو عادت سوي، خو کله چې ټایم ته تغییر ورته ورکړي یا وخت ته تغییر ورته ورکړي هغه کې هغه هورمون او انزایمونه چې فعالیت کوي هغه د سر نوې شی ویني، ځکه په هغه ټایم چې عادت سوي و د هغه ټایم څخه اوړي بل وخت داخلي بل وخت لپاره هغه مجبور دی چې فعالیت وکړي. د فعالیت لپاره هغه بیا مجبور دی چې مغز ته ریفلکس ورته ورکړي یا خبر ورته ورکړي چې د یو نوې شی مشتراغي دا وسنګ کو مغز بیا په کار لېږي. نو دغه هورمونونه چې هر ځل نوې تولیدېږي به وخت تولیدېږي دا د انسان پر بدن باندې یو تاثیر کوي، انسان دوباره فعال کوي. عیناً داسې فکر وکړي دا یو تکلیف نه دی چې موږ داسې فکر وکړو چې خدای تعالی یو تکلیف دی چې انسانانو ته یوازې کړي. بعض خلک داسې فکر کوي چې روژه یو تکلیف دی باید لکه د عبادت جبري وسي. اصلا خبره دا ده چې سپورت هم خلک کوي د ورځې یو ساعت 2 ساعت ورته باسي او ځي په یو ساعت 2 ساعت کې هلته ځانونه شستړي کې تاسو وینئ دونه ځانونه ستړي کې خولې ځینې بهیږي او د حرکت نه وي. اما ولې دا کار کوي؟ د دې خاطر چې په همدغه باندې دوی خپل عضلات تقویه کوي ورسره. یعنی د بدن مختلف عضلات د مختلفو شانو لپاره تقویه کیږي، څوک د ځغاستې لپاره تقویه کوي، څوک د وزن پورته کولو لپاره تقویه کوي، څوک د پهلوانۍ لپاره او غیره د نور سپورتونو لپاره تقویه کوي. دا خپل یو مشکل دی، څونه پر ځان باندې تکلیف راولي، ځان ستړی کی، خولې او بهیږي. علت هم دغه دی چې دغه لپاره دا کوي چې په بدن کې یو تغییر راولي. هغه سپورت هم د سپورت مینان څخه چې تاسو پښتنه وکړي، سپورت هم مثلا اول وختونه کې دوی په 10 دقیقې یا په نیم ساعت کې فرض کړئ یا په 1 ساعت کې شستړي کیږي، خو دا چې د 2 ورځې لپاره تکرار کې بیا په دغه وخت کې نستړي کیږي، بیا مجبور دي چې دا وخت زیات کی ورته یا مثلا وزن زیات کی. لکه اواز مثلا د مثال په ډول په 10 کیلو وزن پورته کولو باندې په 100 واره ستړي کیږي، آیسته آیسته عادت کیږي په 10 کیلو نه ستړي کیږي، مجبور دا 22 کې 23 کې ډیر شي کې. دغه هر شي د باید تغییر ورته ورکړي. دغه منظم تغییر چې دی دا د بدن د تقویه لپاره دی، په بدن کې د حرکت د نوي حرکاتو د تنظیمولو لپاره دی. دغه تنظیمول د انسان د ژوند د بهبودی سبب کیږي، د انسان د سلامتیا سبب کیږي. د بلخوا موږ اکثر ډاکټر صاحبانو څخه چې تاسو خبره پوښتنه وکړي د روژې په میاشت کې معمولا مریضان لږ وي. علت دا دی چې معده او ټول هضمي سیستم فعال وي، په غیر عادي شکل لویدلی وي، فعال وي
او اکثریت امراض چې دي مرزونه چې دي د خېټې څخه شروع کیږي، د خوراک څخه شروع کیږي. استثناء بعضی مرزونه زیات مرزونه نور هم د تنفسي دي، مثلا عصبي دي یا د وینې امراض دي وغیره وغیره دي امراض ډیر دي. اما اکثریت مرزونه چې دي خصوصا میکروبي مرزونه زیات مرزونه چې دي د هضمي سیستم څخه شروع کیږي او هضمي سیستم دلته ډیر فعال سي او په احتیاط باندې سي. نو دغه حالت چې سي چې هضمي سیستم فعال سي، غذا ښه هضمولای سي، هغه اکثر امراض چې دي هغه په دې کې خپل خاموشه کیږي، خاموشي اختیاري. تقریبا ټول سیستم د بدن چې دی وګوري د هضمي سیستم سره مستقیما ارتباط لري، ځکه ټول مواد باید د هضمي سیستم د خوا څخه هغوی ته ور انتقال سي. نو چې کله هضمي سیستم ښه وچلېږي غذایي مواد ښه ورته رسېږي، هلته بدن ته غذایي مواد رسولی سي، په وخت باندې رسولی سي، په سنجیدګي باندې رسولی سي، بدن سالم وي ورسره. یو تعداد خلک دي چې هغه مریضان دي، مثلا مختلفې مریضیانې لري، حتی د ډیرو خلکو مریضیانې په روژه کې ښه کیږي، عادي مریضیانې. بعضې مریضیانې چې دي چې هغوی ډاکټر ورته مناسب ګڼي چې روژه ورته ښه نه ده، مثلا نوره لوږې طاقت نه لري یا فرضاً یو بل معذرت ورته پیښیږي، نو هغه هم د دیني لحاظه څخه قطعا اجازه نه لري چې دا خلک روژه ونیسي. او زموږ بعضې خلکو دونه کلکه کړې ده، دونه جدي نیولې ده چې هغه وایي چې نه تر هغو د سترګې رپېږي باید نیسي، مګر داسې نه ده. خدای تعالی په قرآن شریف کې هم ډېر ښه واضح ورته ویلي دی چې که مریض وي یا مسافر وي نو ضروري نه ده چې روژه ونیسي، بل وخت بیا ونیسه ورته. یعنی مقصد دا دی چې دغه میاشت یو میاشت دپاره د روژه ونیسه، خیر دی. که دا اوس شرایط درته سخت و، مسافر وي یا دې نه سوه کولی یا مریض وي، بل وخت یې ونیسه. او دا یوازې لا په دې یو میاشت خبره نه ده، که چیرې مشوره دا رقم ده که چیرې موږ تاسو وکولی سو په میاشت کې یو ځل هم روژه ونیسو یا دوه ورځې روژه ونیسو، دا هم د بدن دپاره ډېره ګټه کوي، ځکه چې یو تنوع راځي. تاسو فکر کوئ کله چې تاسو ته درته ووایي چې ته 2 ورځې د کوره مه وځه، تاسو ته ډېر زیات تکلیف وي، هره لحظه به ګرځئ چې یو شی پیدا کړئ چې ووځئ ورته. دلته تاسو ته وایي مې خورئ، نو ستاسو خپله شوق پیدا کېږي چې ویې خورئ. دا کار مه کوئ، خپل مو شوق پیدا کېږي چې هغه کار وکړي ورته. ګوره د څونه شیانو څخه دي چې مسلمانان منع کړي دي چې تاسو دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ، دا مه کوئ په روژه کې. دغه چې مه کوئ معنا دغه ده چې ته خپل مغز ته مجبوره یې چې فشار ورته ورکړې چې زه دغه کار کوم که ونه کړم، او هغه درته وایي چې مې کوه. خپله مغز ته تشویق کېږي، هورمونونه تشویق کېږي، نوي نوي شیان درته راپیدا کېږي. دغه د صحت لپاره یو خاص سیستم دی چې ایجاد شوی دی. په نن نړۍ کې په مختلف د مذهبي لحاظ سره زما ورسره ډېر کار نشته، هر مذهب پوهېږي، خپل کار پوهېږي، موږ تاسو مسلمانان یو. اما د صحي لحاظ څخه دا یو ډېر ښه کار دی. مګر دغه خبره باید په یاد وساتو ورته چې د مریض دپاره چې هدایت ورکړل سوی چې لازمه نه ده، هغوی ته جبري نه دی چې خامخا باید ونیسي. دا میاشته چې که ونه نیول سوه نه کېږي، نه، هیڅ نوع سختي پر ځان باندې راوستل ضروري نه ده. یعنې داسې سختي چې ته ځان ته ضرر ورسوي، بلکې دا سختي ده لکه ما وویل سپورت کوې، وزنونه اخلې، درانه وزنونه پورته کوې، دا هم یوه سختي ده، مګر دا د بدن د تقویې دپاره ده. روژه هم د بدن د صحت د سالموالي دپاره ده. خو که چاته ضرر رسي هغه دپاره په هیڅ صورت جایز نه ده چې ځان د جنجال ته واچوي چې خامخا یې ونیسي. یا مثلا حامله ښځې یا شیدې ورکوونکې ښځې دپاره قطعا جایز نه ده چې وینیسي. نه ده دی په خطر باندې، بلکې د ماشوم په خطر باندې ده. دلته داسې دی چې د صحت یوازې په دې پورې اړه نه لري. دا مور دا یوازې خپل ځان نه دی، دا مور چې ده دغه د ماشوم دپاره دلته وقف شوې ده. مور چې کله ماشوم په ګېډه سو تر هغه چې ماشوم غټوي، دا د ماشوم دپاره وقف شوې ده، دا نور بیا خپل ځان نه ده. دا یو دغه وخت کې دغه بل حالت څخه چې ښځه وه یا نجلۍ وه د هغه څخه وځي مور جوړېږي. مور خپل جلا مسؤلیت لري. مندو ته خصوصا هغه مندې چې یا حامله دي او یا شیدې ورکوي ورته، د هغو دپاره ضرور نه ده چې روژه ونیسي، ځکه چې په هر صورت کې ماشوم باندې تاثیر کوي
او ماشوم ته باید په وخت باندې غذا ورسول سي، په وخت باندې هغه باید ټول خدمات ورته وسي. دا یو خاصه نقطه ده چې زموږ په خلکو کې رواج ده، وایي چې یاره بیا زه روژه نسم نیولی، بیا به ګوره چې یا ژوندی یم یا به نه یم، وبې نسم نیولی. بلکې روژه په هر صورت کې د ټوله صحتمندۍ دپاره ده، د ټوله ټولنې د صحتمندۍ او د روغوالي دپاره. نو مقصد مې دا و چې تاسو روژه په دې نیت باندې هم ونیسئ چې خدای تعالی امر کړی دی چې عبادت دی، اما تر ټولو مهم شی چې دی خدای تعالی هیڅ شی به حکمت نه دی کړی. خدای تعالی چې هر څه امر کړی دی د انسانانو دپاره، د انسانانو د بهترۍ دپاره کړی دی، د ښه صحت دپاره کړی، د ښه محیط یا چاپیریال دپاره کړی، د ښې ټولنې دپاره کړی دی. کوم شی چې تاسو وینئ چې هغه کې یا صحت ته ضرر رسیږي یا د چاپیریال پاکوالی ته مناسبوالی ته ضرر رسیږي او یا ټولنې ته ضرر رسیږي، دا د الله تعالی احکام نه دي، بلکې یو تعداد خلکو منحرف کړي دي، پر ځان باندې ناقص فشارونه راوستلي دي، که په دیني لحاظ، په د عبادتي لحاظ باندې ورته وایي، که په ټولنیز لحاظ باندې ورته وایي، هر یو کې چې دي خدای تعالی ټول شان مناسب د انسانانو د سهولتونو او اسانتیاو دپاره وقف کړي دي. په روژه کې خاص خصوصیتونه موجود دي چې هم انسان مغز تقویه کیږي، هم جهاز هضمي تقویه کیږي، هم تنفسي، هم د بدن نور غړي ټول ژوندي کیږي، دوباره رشد کوي، هورمونونه او انزایمونه تولیدیږي. دا ټول شان د انسانانو پر ژوند باندې تاثیر کوي. حامله ښځو ما مخکې درته ویل، حامله ښځو دپاره بالکل جایزه نه ده. ما دغه 2 ورځې مخکې هم د ډاکټر صاحب سعیدي سره خاص ډول باندې دوباره زموږ امام دی او دکتورا لري په اسلامي علومو کې، خبرې ورسره وکړلې او هغه وویل چې همدغه خبرې چې ما وکړه دا تقریبا برخه یې د هغه وه چې مور یا ماشوم چې حمل ولري، ماشوم چې حمل ولري دا وخت مور سوله او مور د ماشوم دپاره وقف ده. په ماشوم باندې روژه نسته، بنا د دې روژه اصلا پر ماشوم تاثیر کوي، دا لکه ماشوم چې روژه نیولي، په هغه صورت کې روژه ورته ضرور نه ده. او د جامعې په خاطر باندې چې په ټولنه کې څنګه ده، کولی شي چې پیشلمۍ هم وکړي، کښېدینې د نورو سره د پیشلمۍ هم وکړي، خو بیرته سهار چې کور ته ولاړله، سهار چې خپله کوټه کې سوله، بېغمه دي خپل د ماشوم دپاره خوري، نیت دې د روژې نه کوي، هغې دپاره ضرور نه ده چې روژه ونیسي. ماشوم ته چې شیدې ورکوي که ماشوم په ګډه باندې دواړو سره کولی شي چې روژه موکول کړي بل وخت ته، یا فدیه ورته ورکړي او یا بل وخت ونیسي. معمولا یې قضایي نیسي، قضایي ښه دی چې ونیسي، ځکه په آیات شریف کې هم دغه سره دی چې کولی شي فدیه ورته ورکړي او که چې ونیسي خو نیولې په ګټه دی ورته، خیر دی بل وخت دې ونیسي. او د دې څه دې هم نه بیریږي که سړی مړ شو بیا به څنګه کېږي، که څوک مړ شي او بل څوک بیا پاتې، هغه زوی یا میړه یا بل څوک به پاتې، خدای نه خسته، خدای دې نه کوي چې ونیسي، هغه به فدیه ورکولی شي ورته. په هر صورت د روژه د صحت لپاره فوق العاده، بالخصوص تاسو به فکر کړئ چې په مسلمانانو کې یو ډېره عمده مریضي چې په نورو خلکو کې شته، په مسلمانانو کې کمه ده، هغه ډیپریشن دی. ډیپریشن یو ډول هورمون دی چې په بدن کې تولیدیږي، هغه هورمون زیات سي نو بدن آهسته آهسته د انسان مغز تر فشار لاندې راځي. دغه سیستم ته چې کله تغییر ورته ورکړي نو دا هورمون هم فعالیت غده چې فعالیت کوي هغه ورته مناسب سي، ضعیفه سي، د بیرته خپل عادي حالت ته راځي. عادي حالت ته راځي یعنی ډېر خلک که په بل وخت کې ډیپریشن ته هم تللي وي، په دې وخت کې بیرته خپل عادي حالت ته راځي. لا ډېر خلک که تاسو لیدلي وي اکسایټ کېږي هم، هیجاني کېږي، یعنی دې حد ته ځي چې دغه ډیپریشن د حالت خو څه کوي چې وځي بیخي کله کله هیجاني کېږي. دغه خپله دغه تغییرات چې راځي، ولې چې موږ تاسو وایي چې فلاني په جنګ یې وکړي، دا یې وکړي، هغه بعضې خلک اکسایټ کېږي بیخي، یعنی تهیج پیدا کوي، بیخي شوخ کېږي. دغه تغییرات چې په دغه کې راځي، چې په بدن کې راځي، د دغه تغییراتو د راوستلو دپاره
د تغیراتو د راوستلو لپاره چې دا د بدن اعضاوې بیرته تازه کوي، د دغه لپاره لازمه ده چې سړی حد اقل په میاشت کې یوه روژه بله ونیسي، غیر له دې میاشتې نه. دا خو په کال کې نارمل ده، باید سړی وکړي. دا د بدن لپاره ډېره ګټه کوي. زما خپل په شخصي تجربه چې ما معاینخانه درلوده، شفاخانه کې مو کار کوي، په روژه کې بیخي مریضان کمیږي، بیخي زیات مریضان کمیږي، نه راځي. شفاخانو کې هم بیخي کم وي، خو جنګي واقعیت خو علیحده دي، اوس هغه چې جنګ کوي نو هغو سره به موږ څه وکړو. اما په نارمل ډول کې هغوی چې نارمل ژوند لري په روژه کې معمولا د ډاکټرانو سره چندان کار نه لري، ځکه چې روغ جوړ صحت یې سالم. یو ورور پوښتنه کوي چې د 8 رکعات او 12 رکعات دا زما بحث نه دی، ځکه د مذهبي بحثونه دي، هر فقه خپل ځان ته اصول لري، دواړه جایز دي. مقصد د تراویح سنت دی، نفل ورته وایي، سنت ورته وایي. دا که څوک 8 کوي، که 12 کوي، که 20 کوي، که 40 کوي، ټوله جایز دي. څوک لږ کوي، څوک ډېرې کوي. لکه بیا هغه د تهجد لمونځ بعضې خلک راویښېږي، بعضې نه راویښېږي، بعضې ډېر کوي، بعضې لږ کوي. دا اضافي شی دی، نه فرض دی نه واجب دی چې موږ ووایو چې خامخا کې ونه کړلې نو دا ګناهګار است. هغسې نه دی. دا یو سنت عمل دی، یو نفل دی، یعنی اضافي دي، د ثواب په خاطر باندې کوي. که خلک ډېر ثواب ګټي، ډېرې کوي، که لږ ثواب ګټي، لږ دې وکړي، څه خبره نشته، په هغه پورې اړه لري. یو څوک دکانداري کوي، په دکان کې 200 د ورځې ګټي، یو بل 2000 ګټي، نو د دې په مابین کې څه جګړه خو نشته، هر څوک خپل پوهېږي، خپل کار پوهېږي. دا په اطاعت او عبادت کې دا چاته نه ده معلومه چې د چا برخه زیاته ده. د چا سره جنجال پر دې مسایلو باندې قطعا لازم نه دی چې وکړي، ځکه چې دا د الله په دربار کې چاته منظور دی. کېدای شي چې هغه 2 رکعاته بعضې خلک کوي، د یو چا تر 100 رکعاتو ډېر ورته د قبول وړ وي. خدای پوهېږي، دغه زړه پورې اړه لري چې په کوم نیت باندې کوي. او که په دې نیت باندې وکړي چې د بل چا سره مقایسې ته واچي، هغه نو بیا نه لمونځ دی، نه عبادت دی، خو بیا ریا ده، ریا ځینې جوړېږي. خپل لمونځ کوئ، خپل تراویح کوئ، 2 کوئ، 4 کوئ، 20 کوئ، هر څونه چې دي نارمل همدغه دي. زموږ تاسې په سنتو کې دغه 20 رواج دي، کوئ. که څوک 8 کوي، خپل زړه یې دی، څه پروا نه. څوک 10 رکعاته کوي هم پروا نه لري، خپل زړه یې دی، ولاړېږي، بله نه کوي، ځکه دا اضافي لمونځ دی. اضافي لمونځ چې هر څونه ډېر وکړي، ثواب یې غونه ډېر وي، درته لږ کوي، لږ یې کوي ورسره. دغه سره زما کار نشته، زما د صحت سره کار دی. زه غواړم چې یوازې روژه د صحت په مورد باندې ستاسو ته کوم چې صحت دپاره ډېره ګټوره ده. ما ډېر ځایونه خلکو څخه اورېدلي دي چې بعضې خلک یې کوي چې دا تکلیفونه پیدا کوي. اصلا هغه څوک چې جوړ دی هغه ته هېڅ تکلیف نه پیدا کوي. او سړی چې مریض دی هغه ته موږ نه ویل چې ډاکټر هم ورته وایي، ډاکټر ما هم ورته ویلي دي، نور ډاکټران هم هدایت ورته کوي چې دغه ورځ دا دوا وخوره، روژه مه نیسه. خدای تعالی هم ورته وایي، وایي که چیرې مریض وي یا په سفر کې وي نو مه نیسه، فایدتاً یا وروسته یې ونیسه ورته. نو چې خلک خپله سرزوري کوي دغه سره، خو د چا دغه نشته. دا یو ډول نشته کوي، وایي که زه مربا وخورم یا بل شی وخورم ستونی مې درد کوي، نو خو نه در باندې لګېږي، مې خورم، جبري خو نه ده چې مربا سړی حتما وخوري. بدن، انسانانو بدن د هر چا متفاوت دی. څوک د یو شي سره حساسیت لري، څوک د بل شي سره لري، حساسیتونه ورکوي. اوس په نړۍ کې دغه د حساسیت معاینات ډېر زیات شوي دي. که یې ډېر خلک ما ولیدل، هلته زما خپله لمسۍ تقریبا د 10 رقمه میوې سره حساسیت لري، د ډوډۍ د غذاګانو سره حساسیت لري. دلته ټیسټ ورته وکړئ، اوس هغه د ډېر شیان میوه ده نشي خوړلی. په شروع کې سړي ته نه معلومېږي، سړی فکر کوي چې خو ګرده خلک یې خوري، زه یې ولې نه خورم. مګر په بدن کې یو تعداد فکتورونه موجود دي چې هغه حساسیت ښیي دغه سره. هغه هر څوک خپل جلا جلا دی. یا یې ټیسټ وکړئ، ولاړ شئ په شفاخانه کې کوم ځای کې چې کېږي ټیسټ وکړئ، ویې ګورئ چې د څه شي سره تاسو حساسیت لري. او یا که وپوهېږئ چې تکلیف درکوي، مې کوئ، ځکه دا حتمي نه ده چې فلانی شی ښه. مثلا بعضې خلک وایي عسل ډېر ښه شی دی، موږ هم وایو ښه شی دی، سنت هم په سنت په حساب باندې، یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حکم باندې هم ښه شی، مګر چې پر چا باندې نه لګېږي یا ضرر ورته رسوي، نو حتمي نه دی سړی ورته هڅوي چې خامخا زه باید وکړم دا کار، ځکه چې نه در باندې لګېږي. چې نه لګي دغه روژه فرض روژه ده چې درته وایي چې کله لازمه نه مې نیسه، نو په دې باندې خو حتمي نه ده چې شی ته نشي خوړلی او خامخا ورته تخصوي.
یو ورور نشته کوي چې زه په آزاد هوا کې کار کوم، ډېره ګرمي یې 15 ساعته زموږ کار دوام کوي. چې دغه حالت کې معمولا اول چې ورور زه د اسلامي مسایلو سره غرض نه لرم، علما دین سته هغوی ورته حدود ورته ټاکي چې وایي کې، مګر په هر صورت کې که چیرې تاسو دا احساس کوئ چې تاسو په کار کې تکلیف راځي یا په صحت کې مو کوم خلل واقع کېږي، کېدلی شي چې ویې نه خوري بل وخت ویې خوري، یعنې روژه ونه نیسي. وبخښئ یوه خبره باید په نظر کې ونیسي، کله کله دا موږ کې عادت سوي دي وایي چې روژه یې وخوړله، روژه نه خوړل کېږي، داسې مې نیسئ د شروع نه، دا نیت وکړئ چې زه دغسې مشکل لرم اوس یې نسم نیولی. ولې دا ایمانداري د ځانه سره ولرئ چې تاسو باید قضاوت خپل عادلانه وکړئ، نه عالم ملا پوهېږي نه ډاکټر پوهېږي په دې باندې چې ته څونه تکلیف لرې، تکلیف ستا پر ځان باندې دی. یوازې د دې لپاره بهانه سړی نه جوړوي، ځکه تاسو روژه د خدای لپاره نیسئ. خدای تعالی هم وایي هر عبادت خلک یې کوي یو دغه لري، یو مکافات لري، خو د روژې مکافات زه خپله ورکوم، ځکه چې روژه خاص ما دپاره نیول کېږي، چې زما دپاره نیول کېږي، زه په پوهېږم او دی سره پوهېږو چې روژه څوک نیسي که نه نیسي. که تاسو ډوډۍ وخورئ هم هغوی څوک نه در باندې خبرېږي، اوبه وڅښئ هم څوک نه در باندې خبرېږي چې تاسو روژه نیولې ده که نه مو ده نیولې، مګر خدای تعالی در سره پوهېږي. که تاسو د خدای تعالی دپاره روژه نیسئ، یعنې خاص په دغه نیت یې نیسئ، خپل ځان سره خپله وګورئ. که تاسو چېرته بیخي ضعف کوئ، ګرمي یې دغونه په عذابوي چې پر بدن باندې مو بد تاثیر کوي، مې نیسئ، بل وخت یې ونیسئ ورته. یعنې که دا قضاوت خپله باید وکړي، نه باید یوازې د بیانګرۍ یا د لارې جوړولو دپاره سړی دا شی وکړي. حکم د اسلام داسې دی چې دا خو حدود دي چې ټاکل سوي او دا علماو کړي دي، هغسې انسانان دي لکه عادي لکه موږ تاسې غوندې انسانان دي، فقط په هغه مسایلو کې علم حاصل کړی دی، د هغو څخه استخراج کوي. موږ په شریعت کې د قرآن شریف او د سنت یعنې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرو څخه چې لرو هغه دا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره صحابه وایي چې موږ د تبوک غزا ته تلو، روژه وه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویله چې ګرمي ده، روژه ده او په تکلیف کېږي، که څوک روژه نه نیسي نه دې نیسي. نو هغه صحابي وایي بله ورځ ډېرو کسانو نیولې او ډېرو کسانو نه وه نیولې، موږ یو هم بل ته نه ورته ویله چې تا ولې نه ده نیولې او چا ته نه ویل چې ولې دې نیولې ده، هر څوک باید د خپل کار پوهېږي، ځکه اجازه ورکړه سوې وه، که څوک یې نیولی سي ودې نیسي، که نسي نیولی نه دې نیسي. یعنې هغه وخت صحابه په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پوهېدی چې دا زما صحابه دا حاکمیت لري، دا توانایي لري چې د ځان باندې چې د قضاوت وکړي چې زه کولی سم که نه سم کولی. که د کار څخه سړی لویږي باید دغه کړي. حتی یو حدیث شریف کې داسې هم راغلی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویلي وه چې روژه مه نیسئ، مګر د خپله نیولې وه. نو ډېر صحابه هم نیولې وه، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیولې، دوی هم نیولې وه. کور ته راغی ډېر اعصاب خراب، طبیعت یې ورانو چې زه ورته وایم مې نیسئ، دوی هم نیسي. نو بیا عایشه رضی الله عنها ورته وویله چې نو ته ولې په قهر کېږې، خو لاړ شه د دوی مخکې ته هم وخورئ، یو شی وخوره چې دوی هم وخورئ. یعنې تر دې حده پورې دی چې که چېرې تاسو په دې باندې واقعا هغه نفر په فارسي باندې پوښتنه کړې ده، شاید په پښتو پوهېږي، نو ځکه ما بحث په پښتو شروع کړی دی، جواب یې په پښتو ورته ووایي، حتما به پوهېږي. دا روژه خالص د خدای تعالی دپاره ده، هېڅوک در باندې نه پوهېږي چې تا نیولې ده که دې نه ده نیولې. نو ځکه قضاوت هم ستا او د خدای تعالی په منځ کې دی. هغه ځای کې چې ستا بدن ته زیان رسېږي یا ټولنې ته د زیان رسېږي مې نیسه، بل وخت بیا ونیسه، هېڅ پروا نه لري ورته. تر دې ځایه پورې ما غوښتله چې خبرې لنډې کړم، خو یو څو دوستانو پوښتنې وکړلې، دغو پوښتنو ته په جواب کې یو لږ څه اوږده سوله، خدای دې وکړي چې تاسو ته خسته کونه نه وي واقع سوی. خلاصه یې بېرته دوباره تکرار کړم چې سره راټولې کړو خپلې خبرې. روژه د صحت دپاره یو بهترینه تداوي ده او یو تنوع ده، په ژوند کې یوه تنوع ده چې د سړي ژوند ټولو شیانو ته تنوع ورکوي. وګورئ تاسې پخوا د سهار د خوا څخه ډوډۍ مناسب خوړله، دلته ټوله تنوع ورته ورکوي. د ورځې د خوا څخه لکه شپې چې پخوا به نه خوړل، اوس د ورځې د خوا څخه ډوډۍ نه خوري تر ماښامه پورې، د شپې شروع کوي، ماښام یې شروع کوي، بیا وروسته پسې چای دی، بیا پسې وخوره تر پیشلمي پورې بیا دغه کوي. ګوره سرچپه سو ټوله شیان، هغه هورمونونه چې د ورځې د خوا څخه تولیدېدله هغه اوس باید د شپې تولید سي، او هغه هورمونونه چې د شپې کار کوي د خوب لپاره هغه اوس باید د ورځې وسي. نو حالات د انسان حالات بدلیږي، ټول شان بدلیږي، او دغه شان چې بدل سوله، لکه سړی چې د یوې هوا څخه بل ځای ولاړ شي، چکر ته ولاړ شي، لکه د ښار خلک ځي
دشتونو ته غرونو ته ځنګلونو ته ځي هلته هوا ګوري د منظرو څخه د طبیعت د منظرو څخه خوند اخلي د غره خلک بیا راځي شهرونو ګوري کورونو بلډینګونه دا ګوري دغه د منظرو څخه خوند اخلي دغه د ژوند حالت بدلیږي او د ژوند حالت بدلیدو سره د انسان طبیعت هم بدلیږي شکیږي جوړیږي خوشحاليږي تاسو ته ښه صحت ښه روغتیا غواړم ټول جوړ خوشاله اوسئ خدای دې ټول ته توفیق ورته ورکړي چې په آرامه باندې روژې ونیسئ روژې د جنجالونو لپاره نه دي روژې فقط ستاسو د صحت او ستاسو د ټولنې د صحتمندۍ لپاره دي ستاسو د محیط چاپیریال د صحتمندۍ لپاره دي د خدای په امان